أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ट्रिपल कंस्ट्रेंट या आयरन ट्रायंगल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल د دې په مورد کې یو دوست میسج کړی و نو دغه ویډیو مې جوړه کړله دا در حقیقت په 1950 کې دا انټروډیوس شوی دی یعنی د هرې پروژې دپاره هغه وی چې 3 کنسټرینټ ګرچې اوس خو زیات دي خو د هغې وخت د مطابق سره او پی ام آی په ایډیشنز کې هم همدغه ټراینګل دي نو هغې کې ټریپل کنسټرین یا آیرن ټراینګل یا پروجیکټ مینجمنټ ټراینګل په نامه یاد شوی دی نو د دې په اړه تاسو ته معلومات درکړم وایي دا ټریپل constraint is a model that describes the 3 most significant restrictions on any project. So what are the 3 constraints? The first one, the scope, schedule and cost. اوس یعنی دغه درې اړخیزه د ځنډ دغه دی دا په هره پروژه کې دغه درې شیان بېحد زیات ضروري وي او دې ته په کتو سره ښه پروجیکټ منیجر چې هغه خپل آوټپوټ چې دی یعنی هغه په ډیفاین ټایم او سکوپ او کاسټ کې لاسته راوړي او که نه نو بعضې پروجیکټس په تاسو کتلي وي د وخت نه مخکې به یا به پیسې خلاص شوي کاسټ یا به تاسو کتلي چې کاسټ وي ټایم پې تېر شوی وي یا یې مثلا سکوپ نه وي هغه کوم ایکسپیکټډ آوټپوټ چې کوم وي هغه نشي ورکولی نو په دغې اړه باندې پی ام آی دا جوړ کړی وی چې تاسې باید یو ښه پروجیکټ منیجر دغه درې شیانو ته ډېر زیات متوجه اوسي نو ګورئ دې کې موږ ګورو چې د سکوپ سکیجول and cost the triple constraint is sometimes referred to as the project management triangle or iron triangle. اوس دا ګوره د اول چې دی دا ګوره ټایم نو ټایم کې مونږ ګورو چې ډیډلاین څه شی دی پروژې دپاره نو هغه به چک کوو خپل چې زموږ ډیډلاین څومره راځي که نه چې کوم ډیډلاین دی مونږ ته یې راکړی د هغې ډیلیورینګ آوټپوټ څومره وخت کې مونږ ورکولی شو همداسې مونږ ګورو چې سکوپ دی یعنې سکوپ کې ګورو واټ exactly is expected outcome یعنې زمونږ چې هغه آوټکم دی هغه زمونږ څه شی دی همداسې کاسټ کې ګورو چې مونږ سره څومره پیسې شته چې خپل آوټکم چې دی هغه اچیف کولو دپاره مونږ سره څومره پیسې لرو ځان سره نو دا درې دغه بېحد ضروري دی دې ته ټریپل کنسټرینټ هم وایي آیرن ټراینګل هم وایي پروجیکټ مینجمنټ ټراینګل هم وایي ګرچې اوس دې نه علاوه کوالټي هم د ریسټرکشن کې راځي ریسک هم دې کې راځي ریسورس هم دې کې راځي او هر هغه شی چې د پروجیکټ د ځنډ باعث ګرځي we can say them as the constraint for the any project نو خدای دې وکړي چې تاسو د دې نه څه زده کړي وي ګرچې زه یو مثال به هم بل درکړم اوس مثلا موږ سره یو اطاق غواړو چې جوړ کړو هغې ته موږ ته 10 ورځې راکړي دي او فار ایگزامپل 100 روپۍ راکړي دي نو زموږ آوټکم سکوپ چې دی چې موږ یوه کوټه جوړو او په 10 ورځو کې جوړو په 100 روپو جوړو نو که چېرته دا موږ په 15 ورځو کې وکړو نو طبعا زموږ به پیسې کمې لګېږي او که چېرته دا موږ غواړو چې دا په 6 ورځو کې کړو نو زموږ به پیسې زیاتې لګېږي ولې موږ به مزدوران پکې ډېر کاروو پیسې هلته زیاتېږي وخت به موږ سره بچت کېږي او که چېرته غواړو چې وخت اضافه کړو نو زموږ که 15 ورځې کېدای شي موږ ته په 80 روپۍ باندې دغه پرېوځي خو زموږ سکوپ ایکسپیکټډ آوټکم چې دی هغه دا ده چې یوه کوټه د لحاظه که موږ ته 10 ورځې ټایم راکول شوی او 100 روپۍ راکول شوي او سکوپ دا چې موږ باید یوه کوټه جوړه کړو نو موږ باید هماغه ټایم هماغه کاسټ هماغه سکوپ په نظر کې ونیسو
او خپل آوټپوټ یا ډیلیوریبل ورکو. نو په همدغه شان باندې زموږ پروژه کامیاب ده. د غیر د دې نه بیا زموږ پروژه ناکام یا فیلیر کنسیډر کیږي. تاسو نور ویډیوګانو دپاره زما ویډیو لایک او شیر کړئ او هر ډول بزنس ویډیوز که ستاسو په کار وي تاسو میسج وکړئ، انشاءالله ډېر کم وخت کې به تاسو ته درسند شي. مننه.